او زمونږ ډیر محترم مشر په ادب مین سره خو انسان او انسانیت هم مین زمونږ ډیر دروند مشر نور محمد مشال سے تخواست کوم چې هغه راشي استاد سره بسم الله الرحمن الرحیم. شعرونه خو مونږه د یو بل نه اورو هم او واورېده او زمونږ چې کوم په کورسو ناس مشران دي هغوی به هم خپل کلامونه وایي، خو زه یو خبره نیمه په دې حواله کوم چې دا کم تسلسل شروع دی دا زمونږ د ملاقاتونو د دې نه مخکې پام یو دغسې یو تحریک چلولی او د ټولو ټولنو ملګري راغوښتي وو او د هغې نه یو تاثر دا پیدا شو چې دلته خلک غواړي چې د یو بل سره محبت کړي، دلته خلک غواړي چې د یو بل سره مینې او بحیثیت د انسانانو زمونږه مدعا او مقصد هم دغه دی چې دا ټول انسانان د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره په تکلیف د هغوی په مسلو کې د هغوی په غم او د هغوی چې نورې کمې په دنیا کې هلې ځلې دي په هغې کې د هغوی سره په یو داسې طریقه باندې مدد وکړي چې زمونږ په دې معاشره کې زمونږ په دې خلکو کې زمونږ په دې ورورولۍ کې یو خوږوالی پیدا شي، یو ژوند پیدا شي او مونږ هم د دنیا د نورو قومونو سره په څه نه څه شکل کې مخامخ. نن تاسو صرف واحد دا یوه خیطه ده چې په دې کې مونږ هیڅ بې حصه د یو بل سره مشترک روان یو، نه په منځ کې څه جاګیر شته، نه په منځ کې څه مربع شته، وچ پوچ د نیت مونږ د یو بل سره په دې شر کې اخته شوي یو چې په دې نه پوهېږو چې د دې نقصان څومره دی او مونږ کم خوا روان یو دا څه کړو څه نه کړو. دا شاعران ادیبان ټول ماشاءالله د دغې امن پیروکار هم دي او د دې پرستار هم دي، دا خورول هم غواړي او په خلکو کې دا جذبې را پیرول او را پیدا کول هم غواړي. نو دا اوس چې نن مونږ په کوم پروګرام کې په کومه دغه کې ناست یو سلسله کې دا هم د دغې یوه کړۍ ده او دا داسې ټولو زمونږ د ملګرو شاعرانو ادیبانو ده او دلته په ادب مینو ده، دلته کې د محبت مینانو ده، دا ټول طریقه کار په کار دی چې د دې چې کله زمونږ د دې من نه د تلخي او د مسلې لرې شي نو قام به په خپله هغه طرف ته مایل شي. یو زمانه په یورپ داسې تېره شوې چې دا ډارک ایج پیریډ پې تېر شوی دی، د تیارې زمانه و به او د مسلمانانو په درسګاهونو کې او په مدرسو کې او په یونیورسټو کې به خلکو دا د اسلام د تعلیماتو مطابق د محبت او د ورورولۍ یو پروګرام خورو. هغه پروګرام هغه خلکو زمونږ نه واغستو، مونږ یې په جګړو اخته کړو او هغوی نن تاسو وګورئ په دنیا کې په کم ځای ولاړ دا دونه زمانه تاسو وګورئ په دې ټي وي کې په دې څومره لکه سلسلې دي چېرته به همداسې نه اورئ چې هغه خلکو په خپل منځ کې یو بل وویشته، هغه خلکو د یو بل سره په چي ډوډۍ جګړه وکړه. تاسو وګورئ هلته د کرسمس ورځې راشي نو هر سړی خپل خزانې کولاو کې چې څومره غریبانان دي په ټولو باندې شي او زمونږ خلک چې روژې راشي چې اختر راشي چې داسې نورې دغه ورځې شپې راشي نو مونږ د یو بل د تباهۍ او د یو بل د بربادۍ اسباب پیدا نو دا زمونږ د بی اے په کتاب کې په هغه زمانه کې دا یو د انګریزۍ په کتاب کې وه چې د ترکي د بیړۍ نه د شکست نه پس د یورپ شاعران راپاڅېدل، ادیبان راپاڅېدل او هغوی قوم له یو نوی تحریک ورکړو او د هغه تحریک د برکته هغه خلک نن دې ځای ته رارسېدلي. نو دا اوس داسې د افراتفری دور دی چې په دې کې زمونږ رول چې کوم دی هغه نور هم سیوا کېږي او مونږه نور هم مونږ دې طرف ته په مونږ ذمهواری را پیدا کېږي چې مونږ به نن په دې دور کې مونږ راپاسو او مونږ کور په کور او مونږ علاقه په علاقه لکه څنګه چې دا نن دلته کې ناست یو سبا په تاڼه کې بله ورځ په ډنډې کې بله ورځ په توتکان کې او دا شاعران ادیبان د خپلو ذهنونو نه چې که د چا په ذهن کې داسې څه خبره خو نه وي خو که بیا هم انسانان دي چې دا لري کې او د قوم ته د محبت یو پیغام ورکړي، د ورورولۍ او د یکجهتۍ یو پیغام ورکړي نو دا به زمونږ دپاره
زمونږ چې دا کم دور دی زمونږ را روان دورونه به زمونږ دا خبرې یاد ساتي او زمونږ دا معاشره اوس هم لکه داسې بې حسه او بې څوکه نه ده. په دې کې اوس هم ډېر خلک دي، ډېر شتمن خلک دي پکې چې هغه عالمان دي، فاضلان دي، ماشاءالله محبت کوونکي خلک دي. په هغوی کې اوس هم د ژوند جذبې او هغه ټول دغه شته. نو که مونږ را پاسو په دې دا تحریک شروع کړو، زما په خیال سره چې دا به یو ډېره ګټوره خبره وي. او دا کم چې دا مونږ لګیا یو نن دلته ناست یو، نن دا کم ملګرو دا څومره شعرونه وویل، شاهد صاحب صدیق بھائی دا کم نورو کم کلامونه وویل، زما په خیال سره چې دغه محبت دی او دا چې مونږ داسې خورو د دې سره به په خلکو کې ډېر دغه پیدا کېږي، یووالی پیدا کېږي. نو زما بس دغه یو له کوټې شان ته ریکویسټ و چې دا موقع داسې دی چې په دې کې مونږ دا خبرې شروع کړو. نو دا به زمونږ دپاره به مطلب دا چې هم ښایي زمونږ معاشره به امن وي، قلارې وي. او څو چې معاشره قلاره شوي نه د هغې پورې ترقي نه کېږي. چې معاشره قلاره شي په دې کې استحکام راشي، په دې کې ورورولي پیدا شي، په دې کې محبت پیدا شي، خلک په خپله طرف ته روان. نو بس په دې څو خبرو باندې به زه یو څو شعرونه مو ویل. شهاب صاحب دا غزل دا څو شعر دي چې ګل شو د زړه جوبل ارمان د لوی اختر ورځ ده، ګل شو د زړه جوبل ارمان د لوی اختر ورځ ده، دې مې میلمه د زړه جانان د لوی اختر ورځ ده. او څه انتظار دی څه شوګیر دی څه صحرا د بیلتون، څه انتظار دی څه شوګیر دی څه صحرا د بیلتون، خدای را غونډ مې کې ګریوان د لوی اختر ورځ ده. او سیلاب اغستی یم د اوښکو ورغر نه پیژنم، سیلاب اغستی یم د اوښکو ورغر نه پیژنم، غم دې په ځان کړمه تاوان د لوی اختر ورځ ده. او په څانګه منتظرې دي غوټۍ د سپرلي، په څانګه منتظرې دي غوټۍ د سپرلي، د درد تصویر دی ګلستان د لوی اختر ورځ ده. او د زلفو سوکې دي ازغي په سترګو لګي، د زلفو سوکې دي ازغي په سترګو لګي، څه په مشکل کوم گزران د لوی اختر ورځ ده. او د زړه د زخم تماشې له مې په ورکه راغې، د زړه د زخم تماشې له مې په ورکه راغې، زما د زړه ورک درمان د لوی اختر ورځ ده. او هغه چې مونږ پکې د سترګو په تکرار کې مړه وو، هغه چې مونږ پکې د سترګو په تکرار کې مړه وو، جانانه ننم هغه شان د لوی اختر ورځ ده. هغه چې مونږ پکې د سترګو په تکرار کې مړه وو، جانانه ننم هغه شان د لوی اختر ورځ ده. او کله مسکی شي کله شوخ شي کله زیړ د حیا، کله مسکی شي کله شوخ شي کله زیړ د حیا، دې د رنګونو یو طوفان د لوی اختر ورځ ده. او بیا د مشرق نه تر مغربه زم راځم مشاله، بیا د مشرق نه تر مغربه زم راځم مشاله، ناس یم په تخت سلیمان د لوی اختر ورځ ده.